امیر خان متقي وایي چې په پوځي یونیفورم کې امریکایي وګړي په افغانستان کې د منلو نه دي. سلام ستړي مشئ په وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له بي بي سي فارسي سره په مرکه کې ویلي چې امریکا له نظامي ځواکه پرته یوازې په ډیپلوماټیک ډول افغانستان ته راتللی شي. امیر خان متقي ویلي دي چې دوی د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وویل کله چې موږ په دوحه کې له امریکایي وګړو سره مذاکرات درلودل هلته مو هم ویلي وو او اوس هم وایو چې موږ په افغانستان کې د امریکایي وګړي پوځي یونیفورم نشو منلی خو که تاسې له ډیپلوماټیک یونیفورم سره راځئ بیا ستونزه نشته. امیر خان متقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه ویلي چې په تیرو 3 کالونو کې امریکا له اوسني حکومت سره $1 مرسته هم نه ده کړې او د دوی مرستې نړیوالو سازمانونو او بهر ته د تلونکو افغانانو په تخلیه کې شوي دي. نوموړي همدغه راز ټینګار کړی چې د سرپرست حکومت له لوري له هېڅ مرسته کوونکي بنسټ مالیه او حق البراه نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي زیاته کړه هغه مرستې چې د هیوادونو له لوري شوې دي په ځانګړې توګه د امریکا له لوري د تیر په څېر سیسټم دی چې د ملګرو ملتونو او یا کومې مؤسسې چې دلته فعالې وي ورکول کیږي. په تیرو 3 کالونو کې د افغانستان حکومت ته $1 هم نه دی ورکړل شوی. نوموړي په یو شمېر هیوادونو کې د کنسلګریو د تړل کېدو علت فساد بللی او زیاته کړې ده چې په بهر کې میشت هیوادوال کولی شي چې په نږدې هیوادونو کې خپلې ستونزې حل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په ځینو هیوادونو کې د کنسلګریو تړل کېدو په اړه زیاته کړه چې موږ هڅه وکړه چې دغه استازولۍ تعامل وکړي له مرکز سره په اړیکه کې وي هلته چې کوم فساد او اختلاس دی هغه له منځه ولاړ شي خو له بده مرغه ونه شو آخر اړه شو چې بې واکه یې اعلان کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ټاکنو په اړه ویلي چې ټول ټاکنو په افغانستان کې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او دوی په دې اړه تر اوسه هیڅ پرېکړه نه ده کړې.